په دې تیر هفته کې په انډیا کې یو مسله مخې ته راغله چې د هغې یو وزیر اعلی و. هغه وزیر اعلی چې کوم دی نو زمونږ هلته چونکې مسلمانان هم دي نو هغه زمونږ یو مسلمانه خور ده، هغې میډیکل کړو نو د هغه نه هغه خپل شیلډ چې دی هغې ته اخیسته، هغه خپل سند دپاره ورغلی و هغې ته نه اخیسته. کله چې زمونږ هغه خور ورغلی ده او دا وزیر اعلی چې و نو دا دومره ښکته سوچ والا انسان و او دومره د مخکې چا تربیت نه کړو، د د ذهنیت دومره د ګند نه ډک و چې کله زمونږ هغه خور ورغلی ده دی وله هغه شیلډ ورکوي نو هغې چونکې نقاب چولي مخې پټ کړي مسلمانۍ نو دا ظالم چې کوم دی دا دې ته هغه نقاب داسې راکاږي. نو په دې معنی په پاکستان کې هم ډېر غټ غوبل جوړو چې دا وګوره دا پاکستان خو ځکه جوړ شوی دی چې دلته مسلمانانو ته دا مسلې ني، ته چا نقاب لګوتې نه شي وړی نو دا خو خیر دکه چې دی نو دا هغه ډېر غلط کار کړی دی او هلته د مسلمانان چې کوم دي هغه دې مسلو سره مخ دي، دا صحیح خبره ده. خو په پاکستان کې چې مسلمانان دي نو دا هم دغې مسلو سره مخ دي. په پاکستان کې څومره د جنکو د زنانو زمونږ د لوریانو زمونږ د خوریانو زمونږ د میندو عزتونه لوټ کیږي، دا مونږ ته نه ښکاري څومره عزتونه لوټ شو. نو دا په پاکستان کې لوټ کیږي ښه پردهدار زنانه او د هغې عزتونه لوټ شو نو دا خو پاکستان دی که نه، دا خو د هغې نه راجدا شوی دی که نه. هغه خو هلته کې انډیا ده، هغې کې خو هندوان ډېر دي، هلته جینۍ سره دا کار وشو د مخ نه یې وله نقاب راښ که، دلته ته اوزه په لارو کې مخکې په چنګچۍ کې او په ګاډي کې به جینکۍ ناستي د سکول د کالج د یونیورسټۍ وروستو چې هلک ورپسې کم روان دی او دې کم کارونه کوي او کم حرکتونه کوي نو دا ولې مونږ او تاسو دا په پاکستان کې نه کیږي چې تاسو کومو ځایونو کې دا زنانو کثرت ډېري چکر ځای یا بل ځای داسې هلته تاسو لاړ شئ دا هلکان په هغه ځایونو کې ګرځي هغه جینکو ته دا لاسونه ورچوي دي ورسره څه نه کوي نو دا خو پاکستان دی که نه، دا خو د لا اله الا الله په نوم باندې جوړ شوی، دا خو د انډیا نه د دې وجې نه راجدا شوی و که نه. نو د دې غم به څوک کوي، د دې مخنیوي به څوک کوي که نه. هلته کې دا ټیک د هغې دپاره هم زمونږ خور د مسلمانه ده، د هغې دپاره هم اواز اوچتول پکار دي، خو دلته زمونږ دا معاشره به څوک ټیک کوي؟ د خپلې معاشرې غم مونږ کړی چې زما زوی څه کوي، چېرته ځي، زما رور زما بچی چېرته ځي، دې چېرته د چوټۍ په ټایم کې د یو کالج د جینکو د سکول د جینکو د هغې مخې ته خو نی ولاړ، چېرته یونیورسټۍ کې جینکو سره خو د تعلق نشته، د هغې عزتونو باندې خو دی لاس نه ورچوي، څوک بلیک میل کوي خو نه. دا په زرګونو ویډیوګانې چې د یونیورسټو د دغه راغلې دا خو د پاکستان دي، داسې د انډیا او د هندوستان خو نه دي که نه، دا خو د دې ځای دي. نو د پاکستان حال هم داسې دی که نه چې د پاکستان حال هم ډېر زیات خراب دی. یوازې انډیا مونږ نه جاړو، هغه به مسلمانان به هم جاړو، په ټوله دنیا کې مسلمانان به جاړو، خو د خپله معاشره خو هم دلته ټیک کول پکار دي که نه دي؟ معاشره دومره خرابه شوې ده